بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې لومړی ورځ کې شاید ویلي چې موږ پروګرامونه په دریو برخو باندې ویشله. کله چې موږ کمپیوټر کې پروګرامونه شروع کوله عموما مو د پروګرامونو تعریف وکړئ. تعریف مو داسې کړی و په انګلیش کې او پښتو کې دواړو کې. All the programs of computer that we can see and cannot touch is called software. د کمپیوټر ټول پروګرامونه چې تاسې وینئ سترګو یې لیدای شي خو لاس نشي وروړلی لمسولی نشئ نو عبارت له څه څخه دي پروګرامونو څخه یا سافټویر څخه دي. بس دې ټول ته مجموع کې سافټویر وایي. دا عمومي د دوی تعریف دی. دې کې مطرح دا نه دی چې وینډوز دی وورډ دی چې نه صحیح ده. په مجموع کې هر شی چې دی بیا مو ویلي وه موږ سافټویر پر درو برخو باندې ویشل شوي دي. اوس نړیوال نورې برخې ورته اضافه کړي خو درې اساسي برخې دي لکه سیسټم سافټویر دی، اپلیکیشن سافټویر دی، لانګویج سافټویر. سیسټم سافټویر یې وینډوز چې تاسو تر دې نه پسې ما سره دا سپکټر کې وایي دا چې دا سیسټم سافټویر دا د سیسټم نه خپل چې سیسټم نه نوم اخو ارواري د دې څخه مو هدف وینډوز دی. وینډوز پروګرام نه دی، وینډوز پروګرام دی. دا پروګرام دی دا وراسي دی. د دې څخه هدف دا شي دی تاسو دې دا کړه ها اصلي دې شاید نه راکړه په کمپیوټر کې صحیح ده. نو دې ته چې وایي دې ته وینډوز وایي چې موږ تر اوسه بحث دې سره کوئ چې موږ تعریف کې داسې ویلي وو د وینډوز بیا چې وینډوز از ا سیسټم سافټویر دیٹ کیپ کمیونیکیشن بټوین یوزر اینڈ کمپیوټر. وینډوز یو سیسټمیک پروګرام دی کوم چې د کمپیوټر او د استعمالونکو ترمنځ رابطه ساتي. یا موږ داسې تعریف کړی و چې وینډوز از ا سیسټم سافټویر ویچ اپریټ هارډویر سیسټم. وینډوز یو سیسټمیک پروګرام دی کوم چې د کمپیوټر هارډویر یا پروسیجر چې کی په کار باندې راځي په فعالیت باندې راولي صحیح ده. اخر سي موږ سیسټم سافټویر را دی وای دا یو پړاو صحیح ده. دا یو باغ شو چې موږ بحث وسه وکړي موږ د درو نو څخه دا یو باغ شو چې موږ خلاص کړي سیسټم سافټویر. اوس وار د اپلیکیشن سافټویر سو د څه شو اپلیکیشن چې اپلیکیشن د اپلایز اکسس وي دی د درخواستي پروګرام نه هغه پروګرامونه چې تاسو بازار ته زی راوړي کمپیوټر کې نسبوي ځکه کمپیوټر کې اول سره څخه نه نو هغه ته اپلیکیشن سافټویر نو ویل کېږي. لکه یو چا نه فلاش کې اخلي انټرنیټ نه ډاونلوډ یو سی ډي نه راوړي دا نو چې بیا هر شي ته راوړي ورسته او د سیستم سره خو د سیستم کې خپل د ځان نه وي کنټرول نه وي نو هغه کوم سافټویر دی هغه اپلیکیشن سافټویر. دا نو د نړۍ ټول پروګرامونه چې بیا تاسو وسوینه یا خلک استعمالي دا ټول په اپلیکیشن کې راځي. درېمه کټګوري چې د درېمه کټګوري موږ لانګویج سافټویر وایو چې لانګویج سافټویر بیا ډېر پرمختللي سافټویر نه دي. هغه ټول ژبني پروګرامونه دي یعنی چې ته په لیکلي بڼه باندې چې ورته وایې د فعالیت اجرا کوي صحیح ده. هغه ته تاسو وروسته رسېږئ. زموږ ابتدایي ورځې دي ابتدایي کارونه مو دي نو موږ د چا څخه بحث کوو د سیسټم سافټویر نوم بحث وکړئ او دغه رقم اپلیکیشن پړاو نن شروع کېږي چې شروع یې یا پیل یې موږ د آفس څخه کوو. آفس بیا ځان ته یو سی ډي د بازار کې خرڅېږي رانیسي چې په تعداد د 4 یا 9 پروګرامونه په دې کې شامل دي. دغه رقم دغه آفس په اپلیکیشن کې راځي دغه سه نور پروګرامونه د اکسوي پروګرام ته رانیسي راوړي کمپیوټر کې انسټال دی د بیا ټول په اپلیکیشن کې راځي صحیح ده. دغه رقم لانګویج سافټویر تاسو ته ما ویلي هغه سی ام ډي په اړه باندې بحث کړی ما دې ته لانګویج سافټویر وایي. اوس ته نشته کې چې سی ډي فاصله ډیسک ټاپ ورته نشته کې ورته ما ډیسکټاپ ته داخل کا ډیسکټاپ چې کله داخل کړي په دې ذکر ته چې مطلب فاس کې ام ډي احمد پر ما ته فولډر جوړ پرنټر کې وګور پس کې مې د احمد پر ما فولډر راته اچي دې د کوم سافټویر نو وایي لانګویج سافټویر. زرا زم د فاس کې په دغه شکل سره نشته کوم سی ډي او ډبل ډاټ انټر کوم ډیسکټاپ نو وزم اوس ته نشته کوم چې ټایم 2 بجې د زما کمپیوټر کې وایي اوس تا کمپیوټر کې اوسنۍ وخت دی 15 بجې دی سره ساده بشي شروع سره دې کې او دغه نور نو سم په دې باندې خلاصو مشهور دی نه دې ته لانګویج سافټویر چې ته چې غواړې د کمپیوټر په باندې چې پاک معلومات غواړې هغه تاسو ته درکوي. یو فلم را خلاصې یو شی کې مقصد دی تاسو ته فرض کې دا خو ما سه مثال دی لانګویج سافټویر څخه ولې دې ته د ورته په سرګونه نور پروګرامونه دي صحیح ده چې سی پلس پلس دی پی ایچ پی دا اس کیو ال دی او ویژوال بیسیک دی دا ټول په لانګویج سافټویر کې راځي. ښه موږ به راځو اوس په د مابین کټګوري واخلو چې هغه اپلیکیشن سافټویر چې په دې کې لومړی پیل یا شروع په کوم پروګرامر باندې کوو راځي مهرباني پیل یا شروع موږ به آفس پروګرام باندې کوو. کله چې تاسو بازار کې یو سی ډي رانیسئ یو سی ډي او هغه خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ لکه گیم چې انسټالوئ نه د گیم چې انسټالوئ کله چې دا پروګرام په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ نو آل پروګرامز چې کله راسي په دې ځای کې هغه دغسې یو فولډر پیدا کوي ګوره چې اوس ما انسټال کړی مایکروسافټ آفس 2013 دی. کله چې دا را خلاص کړئ ما ورته وویل په دې د 13 پروګرام دي کې شامل دي ګوره چې موږ به د دې د جملې څخه لومړی پیل یا شروع د ورډ څخه کوو صحیح ده.
د ور څخه وکړو داسې به کرار پورته کېږو او ټول پروګرامونه به وایو او دا ولې موږ په اپلیکیشن سافټویر کې اول نوبت ودې پروګرام ته ورکړو موږ ولې د عکسونو پروګرامونه شروع کوو ځکه چې په نړۍ کې زیات استعمال هم لري دغه IFC لري او چې مهم دی دفترونو کې ستاسو روزانه کارونو کې محصلي دوره کې شاګردي دوره کې نو زیات استفاده د چا څخه کیږي د دغه شاګردي څخه کیږي نو ځکه موږ د څخه شروع کوو نور د پروګرامونو ډېر مرتبه په میلیونونو پروګرامونه جوړ شوي دي اپلیکیشن پروګرامونه ولې موږ شروع یا پیل دغه پروګرام څخه چې دا ډېر مهم دي نو ځکه د دې څخه شروع کوو بل خبره دا ده چې اوس افیس بیا تاسو شروع کوئ افیس کې چې ماډلونه راغلي دي 2002 په نوم باندې یو افیس په خوا جوړ شوی و اوس هم د بازارونو کې 2003 په نوم باندې 2007 په نوم باندې 2010 په نوم باندې 2013 په نوم باندې دا اوس را سره دی او 2016 په نوم باندې 2014 په نوم باندې او 2019 په 2019 په نوم باندې اوس افیس راغلی سم خلاص په دې باندې نو اوس دغه او داسې وخت یو څه مدای ما بینس کې راغلی ده خو خبره دا ده چې یو پروګرام زده کوي د ټول نه تاسو استفاده کوئ ما اوس په مابینس کې د دوی چې کوم ماډل اخیستل 2014 افیس باندې خلک اوس 2014 سم استعمالوي ډېر 2010 افیس استعمالوي 7 استعمالوي د استعمال د ټول یو شی دی چې یو د زده کوي اوس ما خپل په وخت کې 2003 افیس ویلی هغه څونه پخوانی 2003 افیس ما ویلی دی په شاګردي په دوره کې اوس 2007 دغه اوس 2007 رالی دغه اوس 2010 رالی دغه اوس 2013 رالی 14 19 څونه ډېر ماډلونه راغلي دي ګوره تاسو فکر وکړئ زه ویلی ما هغه د خصوصا تدریسومه دغه ټولو کې چارې وکړې هغه تدریسومه فرق نه کوي فقط یو تعداد اضافه توب مشکل راغلی دی صحیح ده یو تعداد اضافه توب مشکل راغلی ښه خیر راځو موږ تاسو درس ونیسو سټارټ ته چې کله رالاستئ آل پروګرام ته وراسئ او دلته مایکروسافټ افیس ته براسئ تر دې ځایه په جریان مې سره خلاص صحیح ده اوس کله تاسو راسئ په دې پروګرام باندې کلیک ونیسئ دا پروګرام مستقیما تاسو سره خلاصوي یو دا تر زبرنوم د پروګرام د خلاصون او د دې بعضي نظری درسونه دی هغه درته وایم صحیح هغه تیوري یا نظری درسونه دي چې په دې باندې ورته بحث کوم لسته هغه سره آشنا سي دغه پروسس هغه کدا موږ نوې پروسه ده صحیح د سنا چې پروګرام نه وای دی پروګرام هم نه وای دی او لړۍ یا پروسه هم نوې پروسه شروع کړي نو دا چې دی دا یو طریقه سره دی پروګرام د خلاصولو د دې یو پروګرام د خلاصولو زه مختلف طریقې درشم به اخو تاسو ټول پروګرامونه دغه شی سره خلاصو سي ما سانون بدلوي دویمه طریقه دا خو عمومي طریقه سلام دویمه طریقه دا چې سٹارټ ته براسه آل پروګرامز ته براسه زبردست یو کار کوم دا غوښتل په پلا ختم کم سٹارټ ته براسه آل پروګرامز ته براسه مایکروسافټ افیس ته براسه ټول ما سره متوجي سي دلته براسه په دې پروګرام باندې براسته کلیک ونیسئ چې راسته کلیک ورباندې ونیسئ بیا براسه دلته پینټ ټاسک بار تاسو ونیسئ ټول پینټ ټاسک بار چې دا څنګه ورته کلیک کړئ دی بدل تراسه ګور دغه ټاسک بار ته براسه دلته په پنسل څه ته وایي سنجا کول صحیح ده هغه ځای نه دلته نه لګي ګوره نو چې کله وزلته موږ دلته په دې باندې کلیک نشته په اتومات شکل سره هغه سره کوم اسانه طریقه ده هغه وسوله مرتاسه ډیف جوړ او سکل لالته کوم پیدا کوي ولې دا د ټولو اسانه طریقه سره دا دوی طریقې تاسو صرف اصل تعداد شماري سٹارټ ته چراسه دا زبان کوم اضافه شي خلاصو سٹارټ ته کله راسه دا اوس کوي سٹارټ ته کله راسه ګوره آل پروګرامز ته راسئ آل پروګرامز ته بیا هم په همدغه شکل سره درېیمه طریقه درته ښیم د پروګرام د راخلاصولو مایکروسافټ افیس ته به راسئ دا ستا فلش ته ورسېدی هغه دغه ها څه چم دی څه چم دی هغه انسټالیشن خلاصوي دې ځای وباسه نور کمپیوټر پر کې به چلنده که نور کار خلاص دی گل چلاله نو خدا سیټیز نیو باسه پلا سیټیز نیو باسه سیټی کیسه کی مکمل اوس نیو باسه پلا ګولې کې به چلنده کې کله چې تاسو په دې پروګرام باندې ګوره رستا کلیک ونیسئ پراپرټیز تراسي او دا ته ټولو جالبه طریقه ده چې تاسو شارټکټ باندې خلاصوي سي دلته براسه په دې کې به شارټکټ تاسو نه سي ان شاء الله ټول دا شارټکټ خانه ته براسه شارټکټ کی چورته وای په دې کې به کنټرول د کیبورډ ونیسئ کنټرول ته معلومه ده کنجاک میټر آلټ بورډ سره ونیسئ په کیبورډ کې آلټ او بیا په دغه ټول حروف څخه تل اختیار مشکل لري د ان واحد ته زیټ پسې چهار حرف ورته شي کوي زه ورته ای ورکم چې ای ورته ورکې اوس کله دا اپلای کوم دا کنټینیوس کلیک کوم دا اوکے کوم اوکے او اوس کله چې دا پروګرام راخلاصوم آینده کې وګوره څونه اسانه سره راخلاصي دي اوس انتظار غواړي دا پروسه اول چې دې سختي اوس ما کمپیوټر کې به ډېر وخت نه وي دغه وخت نه
سړي دې ځنې وایي سره اوس څنګه شو اوس برابر شو و انسټالیشن سوي سبا په کتره او زبا نور تنظیمات هم درته وکم صحیح ده څنګه ډېر وخت ونیوي نو اوس چې کله تاسو دا پروګرام کله راخلاصوي ګوره څونه اسانه نه هلته سټارټ ته ځې او نه دغه طریقې سره راخلاصوي بلکې درېیمه طریقه یې مال دا سوله چې خالي ما څه ګوره د کیبورډ نه کنټرول نه شي د کیبورډ نه کنټرول الټ اس ګوره په ا په دې حروف باندې زه داسې دا کلیک کوم دا شي سره راخلاصوي تاسو ګوره څونه اسانه زه په یو لاس راخلاصوم هېڅ پروګرام ته نه ځم ګوره زما پوینټر په دې ځای باندې ولاړ دی یا زه کنټرول الټ ا د کیبورډ نه پرېس کوم دی چې څه کېږي هغسې څونه اسانه صحیح شو نو دا درېیمه طریقه سوه د دې د راخلاصولو خاصه طریقه سوله بل به درته دا طریقه وښیم چې اسانه ګوره دغه ځای کې د کلیک ونیوئ خالي ورته وینډوز نوشته کړه چې ورته نشته کړه هغه وبخښئ دلته ورډ ورته نشته کړه ورډ نه دی ورډ چې ورډ دې ورته نشته کوي دا دې اوکې کوي نو دا به څه کېږي خلاصوي دا یې څلورمه طریقه سره پنځمه طریقه یې دا ده چې سټارټ ته راسې دلته به هغه رن کمانډ پیدا کړو رن کمانډ سره سره کلیک ونیسئ دلته کسټمایز سره دغه رن کمانډ دی رن کمانډ نه سره رن کمانډ تاسو سره اکثرات کمپیوټرانو کې وي نو ګوره رن کمانډ دی ته وایي چې کله ته سټارټ ته راسې د رن کمانډ باندې نشته کې د رن کمانډ ته راسې اوس به دې ته ورډ ورته نشته کې دا راخلاصوي آفرین ورډ اکثره ځایو کې په ورډ سره راخلاصېږي په خپل نوم سره دی اصلي نوم یې ورډ دی صحیح ده ولې په اکثریت ځایو کې بیا دی په وین ورډ سره راخلاصېږي که تاسو ورته وین ورډ نوشته کوي او دا انټر کوي دی به څه کېږي خلاصېږي دی په مجموع کې په اساسي سیسټم کې په وین ورډ دی دا چې موږ تاسو په دا نور طریقو سره په خالي ورډ راخلاصوی سو هغه هدف دا دی چې د لاند نومونه دي موږ سره دي د ده پوره نوم چې دی وین ورډ دی دا د کوم ځای چې موږ ته ثبوت کړي سټارټ ته چې کله رالیم دغه رن کمانډ ته رالې او براوز ته رالې په براوز کې فرض که سی ډرایو کې دی اول تاسو په سی ډرایو کې انسټال کړی دی په پروګرام فایل کې دی انسټال کړی دی مایکروسافټ افیس دی او افیس 15 دی دلته چې اوس کله ډبل پرېس کوي ګوره دا د خپل وین ورډ پیدا کېږي که نه دی د دغه ځای څخه سرچینه اخلي ځکه دی هلته په وین ورډ سره راخلاصېږي یعنې که اوس ته دا کلیک هم کړي دلته ګوره کلیک یې کړې اوپن یې کړې اوپن او دلته راسې دا اوکې کړې بس دا طریقې سره هم راخلاصو سرچینه هغه ځای دی صحیح د وین ورډ نوشته سوی دی دا یې پنځه طریقې سولې یوه طریقه یو شی دی دلته چې کله تاسو راسئ په سکرین باندې رسته کلیک ونیسئ نیو ته راسئ او دلته راسئ شارټکټ ته او تاسو شارټکټ کې دا اوږده طریقه ده براوز ته به راسئ مای کمپیوټر ته به راسئ یعنې هغه ځای ته به ورسئ دی تاسو اول اوس کې انسټال کړی دی نصب کړی مې دی سی ډرایو ته به راسئ آفرین دغه رقم به پروګرام فایل ته راسئ پروګرام فایل ته به راسئ او دغه رقم به دلته مایکروسافټ پریا کې ځکه مایکروسافټ فولډر د لپاره اخیسته شوی دی د هغه مایکروسافټ نه وروسته بلته راسئ مایکروسافټ افیس 15 به ورته کلیک کړئ بیا به خالي ما ډبلیو پرېس کړئ چې ډبلیو پرېس کړئ خو وین ورډ پیدا کړي صرف دا اوکې کړه دا نیکسټ دا فینش ورته واخله دی به څه کېږي دی به خلاصېږي واضح شوه موضوع تر دې پسې دا یې شپږمه طریقه شوله طریقې ډېرې زیاتې دي که اوس ته وایم 15 شل طریقې دي نورې خو تر ټولو به یوه جالبه طریقه درته وښیم صحیح ده نور بحث دی اومه طریقه کولی شي چې په رن کمانډ کې دی په خپل نوم سره راخلاص کړي اوس دلته ته خالي ګوره خالي ورډ ورته لیکې دی نه راخلاصېږي دا دونې اساس دی که یو حرف هم اضافتوب وکړې یا غلطي وکړې دی ته نه شي راخلاصولی نو دا چې ته خپل نوم ورکوې دی به څنګه راخلاصي دا خو بیخي نه راخلاصي اوس ته ورته نشته کوي چې فرض کړه احمد دا راخلاصېږي احمد نوم څه صحیح ده نو موږ به دې لپاره داسې کار وکړو ګوره تاسو به دغه شرکت چې تاسو اخیستی دا به کاپي کړي دی به شي واخلې کاپي به د هغه څخه وروسته به راسې مای کمپیوټر به راخلاص کړي سی ډرایو ته به راسې اوس دا طریقه اوږده ده خو بیا نو هغه لري دغه رقم چې کله تاسو سی ډرایو راخلاص کړئ وینډوز ته به راسې چا ته به راسې وینډوز ته اس به پرېس کړئ سیسټم 32 په نوم باندې یو سیسټم دی سیسټم 32 دویشم سیسټم دی دا یو فولډر دی په دې کې به دا به راخلاص کړې او بیا په دې کې یو خالي ځای چې د پیدا کړې اخره کې داسې فرض کړه دلته دا ځای لا ځای کې نه اخلې چې کله اخره کې راسې نو دلته ګوره یو ځای کې دلته رسته کلیک یو ځای کې ونیسه داسې یو خالي ځای کې دی پیسټ کړه هلته خو دې کاپي کړی دی ګوره هغه شارټکټ نه وي شارټکټ هغه دې کاپي کړی دلته راسه دا پیسټ کړه او کنټینیو ورته کلیک چې راسې صحیح ده چې کله رالی اوس په ده باندې رسته کلیک ونیسه رینیم ته راسه د ده نوم ور بدل کړه ورکړه څه شي نوم ورکړې ځکه چې فرض کړه احمد نوم سره دی راسې اوس چې کله ګوره بغل کې کلیک ونیسم دا بند کم نور آینده کې زه د رن کمانډ نه راخلاصوم د رن کمانډ نه نو چې خالي یو خو چې وین ورته لیکم هم راخلاصېږي بل چې کله زه احمد نوم نشته کم دا انټر کم صحیح ده سم خلاص سره دی باندې نو نن لپاره دغونې بس دی صحیح ده صرف دغه ځینې نظریات و ځینې هغه عملي درس سبا شروع کړو صحیح ده څه اصلي درس سبا شروع کړي نن صرف د خلاصو طریقې و دا شان سره